دوه هلکانو د یوې جینۍ سره هوس پوره کړو چې دریم کس ورغی که نه نو د هغه خور وخته. ویډیو راسره مکمل وګورئ، زموږ دپاره پکې هم ډېر ښکلی عبرت دی. ځینې داسې خبرې که نه چې زه هم نه غواړم چې په سوشل میډیا باندې وکړمه، و دې نه بغیر کار نه کېږي، خبره به کوو صفا صفا. ملګرو داسې وه که نه چې درې ملګري وو که نه چې هغه لاړل د جینکو د اسکول خواله، او د جینکو د اسکول څوکیدار ته یې ویل که نه چې ته به موږ له یوه جینۍ ایساره کړې چې دې سره موږ خپل هوس پوره کړو، خپل خواهش دې پوره کړو. جینکو د اسکول څوکیدار ورته ویل چې زه داسې نشم کولی، هغه ډېر زیات منې کړلو. و دا درې هلکان ورته ویل چې ته څومره پیسې غواړې موږ درله پیسې درکوو، خو ته موږ له چې دا یوه جینۍ چې دا نو ایساره کړه په چوټۍ کې چې موږ سره خپل هوس پوره کړو. کله چې جینکو د اسکول چوټۍ وشوله نو د څوکیدار چې دا نو یوه جینۍ ایساره کړه، او د جینۍ ته یې ویل که نه چې ستا پلار چې دی نو هغه لیټ دی، او ته چې لاړه شه په دې کمره کې کښېنه، چې کله دې پلار راغی نو زه به تا ته ووایم او ته به راوځې او ته به ځې بیا. خو دغه چې کله کمرې ته ولېږله نو بیا دې کسانو ته رینګ وکړو چې تاسو راشئ، ما جینۍ ایساره کړې ده که نه، او تاسو راشئ او د دې جینۍ سره هوس پوره کوئ. نو چې کله درې هلکان دغه درې هلکان راغلل که نه، او د څوکیدار ته یې روپۍ واخیستلې، د جینۍ دپاره ته یې هم روپۍ واخیستې، او د ځان دپاره ته یې هم روپۍ واخیستلې، او بیا ورته کمره ور وښودله چې دغه کمره ده، دغه کمرې ته لاړ شه، جینۍ دغلته ناسته ده، خپل هوس ورته پوره کړئ. چې کله دوه کسان لاړل د جینۍ سره یې هوس پوره کړو، چې دا درېیم کس ورغی که نه او په دروازه کې ورننوتو، په دغه ټیم کې دغه هلک چغه ووهله، او په دغه ټیم کې به دغه ځای کې راولوېده او څه چل پې وشو. کله چې یا نور ملګري چې دی نو خواله ورغلل که نه، او دغه هلک چې دی نو بېهوشه شوی و. چې کله دا په هوش کې راغی که نه ملګرو، دغه هلک چې ولیده نو دا د دې هلک خور وه، د دغې هلک خور وه. د دوو هلکانو د دغې هلک د خور سره چې دی نو خپل هوس دې پوره کړو، زینه یې ورسره کړې وه. ملګرو په دې ویډیو کې زموږ دپاره ډېر ښکلی عبرت دی ملګرو، چې چا څه کړي نو هغه به ریبې. دې هلک چې دی نو د نورو د خوریانو دپاره چې دی نو غلط سوچ کړی او ویل چې موږ به دې خپل هوس پوره کړو، او د دې خپله خور وختله. او چې خپله خور یې وختله نو په هغه ټیم کې چې دی نو دې چې دی نو بېهوشه شو، ځکه چې برداشت یې ونه کړو. هېڅ څوک چې دی نو خپله خور نشي برداشت کولی چې هغه یو کس ورسره داسې کار کوي. افسوس مقام دی که نه، چې څه کړي نو هغه به ریبې، چې چا سره یې څنګه وکړه که نه الله پاک درسره هغه شان کوي. نو زما چې څومره پښتانه ورونه دي که نه، کله ناکله موږ پر سوشل میډیا داسې خبره راشي که نه چې هغه د کولو هم نه وي، خو خامخا بیا کوي. دا خلک چې دی نو دا به ته په اسانه باندې نه پوهه کېږي، دا به ته مکمل طور باندې تفصیلا ویډیو به ورته جوړوي. ملګرو دا واقعه راغلې وه، په دې کې زموږ دپاره دا عبرت دی چې ته د نورو دپاره غلط سوچ کوې، د نورو زنانو ته غلط ګورې، نورو زنانو ته وایې چې زه ورسره هوس پوره کړمه، نو ستا چې کومه خور ده نو هغه سره هم خلک بیا داسې کوي. نو تاسو ټول چې دی نو په دې باندې سوچ وکړئ چې الله پاک چې دی نو چېرته هم څوک نه معاف کوي. ضرور چې دی نو بدله به د نه په دې دنیا کې اخیستی کېږي، او ضرور به یې د نه اخلي. نو ټولو ته پښتنو ته دا ویډیو ورسوئ چې دې کارونه ځان ضرور وساتئ. که چېرته ته د بلې زنانه سره غلط کار وکړې نو ستا زنانه سره به ضرور کېږي، او دا چې دی نو پریکټیکلي شوي هم دي او کېږي هم. ګورئ د اخره زمانه ده که نه، په دې کې هر څه چې دی نو په